دا د چات جی پي ټي د عملي زده کړې لړۍ لومړۍ ویډیو ده. موږ به قدم په قدم زده کوو چې چات جی پي ټي څنګه صحیح وکاروو. ټول آپشنونه فیچر به په ډېر ساده او عملي ډول در وښایم. که تاسې محصل یاست یا شاګرد یاست یا تجار یاست او یا په دفتر کې کار کوئ، دا لړۍ به مرسته درسره وکړي چې چات جی پي ټي څخه یوازې د عادي چاټ په توګه کار ونه کړئ، بلکې د یو پیاوړي شخصي همکار په توګه ګټه ترې واخلئ. د نن ورځې ویډیو په دوو برخو ویشل شوې. په اوله برخه کې به وګورو چې د چات جی پي ټي د چاټ باکس څخه څنګه استفاده وکړو. زه به 4 عملي مثالونه درته وښایم. او د ویډیو په دویم برخه کې به د چات جی پي ټي ډېر ځانګړي او خاص آپشنونه در وښایم چې په روزمره ژوند کې به ډېر زیات همکاري درسره وکړي. راځئ شروع به کوو. په دې اوله ویډیو کې به موږ تاسې یوازې سرچ باکس باندې بحث وکړو، بې له دې چې موږ تاسې کوم اضافي آپشن انتخاب کړو. دا ساده باکس په حقیقت کې د چات جی پي ټي له تر ټولو مهمو او بنسټیزو ځانګړتیاوو څخه دی. دغه سرچ باکس کولای سي ستاسو د ورځني ژوند ډېرې پوښتنې در حل کړي. راځئ چې د یو ډېر ساده مثال څخه شروع کړو. فرض کړئ چې موږ په سرچ باکس کې دا پوښتنه ورته لیکو چې موږ ته د مصنوعي ځیرکتیا په اړه یو لنډ راپور پښتو ولیکه او په پای کې یې په 2 جملو کې خلاصه کړه. دلته مهم څه دي؟ موږ په یوه جمله کې 3 غوښتنې ځینې وکړئ چې راپور راته ولیکه، په پښتو ژبه یې ولیکه او په پای کې په 2 جمله کې راته خلاصه کړه. چات جی پي ټي به دغه ټولې غوښتنې په وخت کې راپوره کړي. دا موږ ته ښیي که زموږ پوښتنه واضح، نتیجه به هم منظم او دقیق وي. په دوهم مثال کې د ایمیلونو او یا مسیجونو اصلاح کولو کې څنګه مرسته ځینې غوښتلی سو. د کار ځای یا ملګرو ته د رسمي غیر رسمي پیغامونو په لیکلو کې چات جی پي ټي زیات مرسته درسره کوي. مثال په ډول زه ورته وایم چې ما خپل مدیر ته یو برېښنالیک لیکلی، دا په مسلکي ژبه ماته اصلاح کړه تر څو غلطیانې ونه لري. هغه برېښنالیک اوس ورته پیسټ کومه. چات جی پي ټي به اوس ماته زما د سوال مطابق ما برېښنالیک سم، صحیح، منظم او املایي غلطیانې به ورته ونیسي. په دریم مثال کې پوښتنه ځینې کوو چې څنګه پیچلي موضوعات موږ ته په ساده ژبه بیان کړي. مثلا د بلاک چین اصطلاح ماته ساده تشریح کړه لکه یو 15 کلن ماشوم ته چې تشریح کوي. بلاک چین په ټکنالوژي کې پیچلې موضوع ده. اوس به چات جی پي ټي موږ ته دا موضوع په ډېر ساده ژبه تشریح کړي. په څلورم او آخرنی سوال کې به زه پوښتنه ځینې کوم چې ماته د سفر لپاره یو پلان جوړ کړه. مثلا زه غواړم د 3 ورځو لپاره کابل ته سفر وکړم. ماته ووایه چې په کابل کې کم ځایونه ښایسته دي او باید زه حتما وګورم. چات جی پي ټي به ماته جواب په ډېر ساده، ښه جوړښت او منظم ډول راته ولیکي او سره د ټولو معلوماتو. دې ته ورته موږ نور ډېر زیات سوالونه ځینې کولی سو. دلته مې یو څو تاسو ته د مثال په ډول لیکلي دي. د ویډیو په دویمه برخه کې به موږ تاسې د چات جی پي ټي د سرچ باکس هغه ډېر مهم او ځانګړي آپشنونه وګورو. اول آپشن یې د کاپي کولو آپشن د آخرنی سوال چې تاسو د چات جی پي ټي څخه کړی کولی سئ هغه ټول منظم جوړښت باندې کاپي کړئ او کولی سئ د ورډ یا پي ډي اف بڼې ته تبدیل کړئ. په دویم آپشن کې تاسو چات جی پي ټي ته وایاست چې د دې سوال جواب مو خوښ ده او که یا. په دریم آپشن کې په دې چاټ کې ستاسې څه سوالونه او جوابونه غواړئ د بل چا سره شیر کړئ نو کولی سئ دغه لینک کاپي کړئ او هغه ته یې واستوئ. د مثال په ډول زه لینک کاپي کوم او خپل دویم چات جی پي ټي اکاونټ کې خلاصوم. ماته به اوس دغه ټول معلوماتونه په دې اکاونټ کې هم ښکاره کوي. دا څلورم یې ډېر خوندور آپشن ده. که چیرې ستاسې د سوال اولنی جواب خوښ نه وي، ټرای اګین باندې کلیک کوئ، تاسو ته د سوال جواب بیخي په بله طریقه درکوي. اوس که غواړئ د سوال جواب مو ښه په تفصیلي ډول وي چې معلومات زیات پکښې او مثالونه هم وي نو د اډ ډیټیلز آپشن باندې کلیک کوو. اوس به چات جی پي ټي د سوال جواب ښه په تفصیلي ډول درکړي. او بیا که چیرې غواړئ د سوال جواب مو ډېر لنډ او په خلاصه ډول وي نو د مور کانشایس آپشن باندې کلیک کوو. نو چات جی پي ټي به اوس موږ ته ډېر په خلاصه ډول د سوال جواب راکړي. او که چیرې بیا سوال ډېر پیچلی او نور تحلیل ته ضرورت لري او یا هم معلومات چې په ویب پاڼې هغه ته اړتیا لري نو تاسې کولی شئ د تھنک لانګر او ویب آپشنز انتخاب کړئ. پنځم آپشن د چات جی پي ټي ډېر ځانګړی آپشن ده. برانچ نیو چات. فرض کړئ موږ د کابل د چکر د موضوع په اړه خبرې کوو. په مابینځ کې یو بله پوښتنه راپیدا سوه چې د دارالامان د تاریخ په اړه
اوس که دا نوې موضوع دلته دوام ورکړو اصل موضوع سره ګډوډه کیږي نو د برانډ نیو چارت دلته پکارېږي. دا په دې معنی چې یو نوی چارت به موږ ته راخلاصي چې یوازې به هغه د دارالامان د تاریخ په اړه وي. اصلي موضوع چې د کابل چکر دغه به دلته په دې چارت کې پاتې سي. ریډ الاود آپشن به تاسو ته دغه متن په غږیز ډول اوروي. شپږم آپشن په چات جی پي ټي کې د سټارټ ا ګروپ چات آپشن ده. د دې هدف دا ده که چیرې موږ غواړو څو کسان په ګډه سره د چات جی پي ټي ته لاسرسی ولرو. مثال په ډول موږ ډله ییز زده کړې کوو یا په یو ټیم کې پر یو موضوع باندې بحث کوو یا د پروژې پلان جوړو. راځئ زه په عملي ډول در وښیم. زه 2 چات جی پي ټي اکاونټ لرم نو سټارټ ګروپ چات د خپل بل اکاونټ سره شروع کوم. تاسو به وینئ چې کله زه کمنټ د یو اکاونټ څخه وکم نو د بل اکاونټ کې اتومات ماته راښکاره کیږي چې زه کولای سم هغه ته لایک ورکم، جواب ورکم. اووم آپشن که چیرې زه غواړم دغه خپل چات پروجیکټس ته واستوم چې نور هم منظم سي نو زه کولای سم د موو پروجیکټ آپشن انتخاب کړم. لاندې څو نور آپشنونه هم دي چې یو یې د ریپورټ آپشن ده. که چیرې زه غواړم دا کم جوابونه چې ماته راکړي په دې کې یو مشکل یې کولای سم چات جی پي ټي ته ریپورټ ورکړم. او یا که غواړم د چات ارشیف ته واستوم په ارکایو باندې کلیک کوم. او یا که بیخي مکمل غواړم چې بیخي ډیلیټ سي نو ډیلیټ بټن باندې کلیک کوم. دغه چاتس په مکمل د جوابو سره ټوله ډیلیټ سي.